د خور و لور حق ما نه ده خوړلی. ملاین وی مهر حرام ده، ولور حرام ده، مهر شکر ده نه ده خوړلی. درې لورانې مې واده کړي دي، درې سره مې بدلونه ضمانت په کړي، مال نه ده داسې چې بدل ورته ویایو. یا خپله د ځان په باب کې خبره سره شرط کړي، زه به لور تا ته درکړم، ته به لور ما ته راکړې. او یا یې وایي د اولاد دپاره ته لور د ما زوی ته راکړه، زه به لور د تا زوی ته درکړم. خو د شغار اول په دغه مطلب چې پوه شي، خو به شرط چې مهر نشته، لور په لور، خور په خور، د انسان په مقابل کې انسان ذکر کیږي. دغه نکاح د شغار په اتفاق د څلور سره مذهبو ناروا نبی علیه السلام منع تر کړې. لکن بیرته اوس اختلاف په دغه ځای کې ده، آیا د مشروعیت څلیار شته؟ صحت یې بیرته نکاح وشوه د شغار، صحت یې اوس لیار شته که نه؟ دا نور یې مه ویه چې نه، نبي علیه السلام نهیه کړې ده. موږ وی نهیه د افعال شرعیه و نه، تقاضا د اصولو مسله ده، د مشروعیت کوي که نه کوي. امتحان خو به هلته راځي چې مشروعیت خو وي پکې، چې مشروعیت نه وي ړوند ته ویې مه راګوره، دا خو تکلیف د عاجز ده که نه. امتحان خو هلته ده چې کتلی شي ورته ویې چې مه راګوره. اوس د دغه بیرته د صحت لیار احناف یې دا ده چې که نکاح د شغار وشوه لور په لور، اصل عقد ایجاب و قبول کې نقصان نشته. ایجاب و قبول کې خو جنکۍ د الک دپاره ایجاب و قبول خو داسې کېږي. تاوان په تسمیه کې د مهر خدای پکې چې د دغه نه سوا چې تاسې نورو سره نکاح کوئ ان تبتغوا باموالکم، اوس د مال په ځای انسان ذکر شو چې دغه جنکۍ مهر کې به هغه جنکۍ وي، دغه جنکۍ په مهر کې به دغه جنکۍ وي. دغه تسمیه لغوه شوه، مهر مثل واجب. لکه د دغه مثالونه موجود دي. سړي د جنکۍ سره نکاح وکړه، په مهر کې تسمیه کې شراب ورته ذکر کړه، 10 بوتله شراب به درکړم. نکاح صحیح ده که نه؟ نکاح صحیح ده، خو دا تسمیه لغوه ده، شراب نه دي صحیح، هغه مال نه ده، مهر مثل به ورکړي چې د دې جنکۍ همزولې د دې د خاندان خور یا د تره لور چې په څو ودیږي هغه به واجبېږي. دا یې بیرته هغه د جواز لیار ده چې که شوي و دا خو ناجایز عمل، دا خو ګناه چې څوک دا کوي. خو اوس ایجاب و قبول وشوه، هلته تسمیه لغوه شوه، بیرته د صحت دغه لیار ده چې مهر مثل واجب شي. د دغې وجې نه موږ او تاسې علما خلک په نکاحو کې کینوي، نو اوله نه داسې وکئ چې د هرې جنکۍ په ایجاب قبول کې مستقل خپل مهر ذکر کړي. جنکۍ په جنکۍ نه، دوستۍ کوو. زه لور د تا زوی ته درکوم په 15 لکه، هغه وی زه لور د تا زوی ته درکوم په 15 لکه. د هرې جنکۍ خپل مهر شو 15 لکه. ولې دوستۍ نه دي سره روا چې کور کې سړی دوستي وکړي، بل به دوستي بیا نه ورسره کړي، خو مستقل یې که یو د بل دپاره مه شرط کوه. دا ما کله که د موږ خلک کنکیو غټه کې سربارای پکې دي، دا غټه ده نو تا لور کنکی ده، لور به م راکوې 2 لکه به روپۍ هم راکوې، خو یې دغه مهر ځان ته ذکر که چې غټه ده په 8 لکه یې که، چا کنکی ده په 15 لکه یې که. دغه ځان ته مهر دی، هغه ځان ته مهر. والمهر علامات راځي، مهر خو مقدار روان ده، اقل به تر 10 درهمه کم نه وي، زیات کې خو خبره نه ده. او بل په دې پوه شئ، د موږ بعضې خلک دي ښه سړي چې ځان ښه سړی بولي، ماته یوه ورځ چې وي د خور و لور حق ما نه ده خوړلی. ملاین وي مهر حرام ده، ولور حرام ده، مال شکر ده نه ده خوړلی. 3 لورانې مې واده کړي دي، 3 سره مې بدلونه ضمانت په کړي، مال یې نه ده خوړلی. دا زوی ته دې چې واده کوه په 2 روپۍ به دې کوه، خو هغه دې وخوړ، د دغه جنکۍ حق و، د تا د لور حق و دې خوړ. روپۍ خو نشته چې روپۍ سره ورکو، روپۍ هم ورکوي. د دې سهولت دا بولي په بدل کې
چې د ډېرې خرچې نه خلاص شو ولې کور جوړېدن ځان ته روپۍ غواړي او مهر ځان ته خو دا کور جوړېدن په مهر کې وکړه په دغه ځای سر سره خلاص دا جنکۍ مهر ده په 15 لکه یې واده کړه هغه غریب 15 لکه روپۍ سامان ورته واخلي خو روپۍ وخوړې وایي مهر یې ټول رانه وخوړ ظالم د پلار وخوړ پلار رانه وخوړ خو زوی ته لور ته هغه د کور په وکړه دغه کور مهر بلل کېږي که نه که خیرات ده خو پلار په دغو روپیو کور ورته وکړو که یې نه وکړه صرف دغه ځای زده شي چې دا مهر خو د جنکۍ حق ده اوس په 15 لکه روپۍ دې ورکړه که بدل وي که بې بدله وي خو هر یو مهر چې ذکر کړه دغه جنکۍ په دې پوه کړه چې دا 15 لکه د تا مهر ده اوس خوښه دی دغسې دې په یو جوړ کالیو کې ور وباسم 15 لکه روپۍ تا ته درکړم که په دغو روپیو تا ته کور وکړم ښځه روپۍ نه غواړي کور غواړي روپۍ نه غواړي کور غواړي خو کور د دې په مشوره ورته وکړه کور د دې په مشوره ورته وکړه چې ګیڼه غواړي ګیڼه ورته وکړه که غالۍ غواړي غالۍ ورته وکړه که کالي غواړي کالي ورته وکړه که ماشین غواړي ماشین ورته وکړه د دې په مشوره یې ورته وکړه خو دغه یې مهر شو دا پوه شوه ځکه زموږ د فقې مسله دا ده چې اوس ورونه دې سره ګډ دي دغه م واده کړی دغه م کړی دغه م کړی دغه م کړی خو په کورو کې فرق وي که نه یو ناوې ته ډېره خرچه پلار کړې وي اول ته یې کمې کړي وایي چې کله دوی بیا سره بیلیږي د دې ورونه دننه شی به نه سره تقسیموي د هر یو خو هغه د هغې ښځې خپل مهر و ای ورونه دننه شی هغه نه سره تقسیمیږي زموږ غم دا ده چې په علم نشته علما سره ناستی نشته مهر غریب چې کور راوړي ښه کور یې ورته کړي چې دلته یې راوړي خوا کې خسر اول جګ شي ډېر سامان دی تر واخلي دا د میلمنو دپاره بسترې په بیټه کې کېږدي سامان ترې سي که هغه غریبه څه وي وایي موږ په روپۍ کړي دي په خپله روپۍ خو یې نه دي کړي خو موږ ورو کړي دا روپۍ ولې هغه انسان یې چې در کړی ده خوښ دغه د دې مهر د دې سامان د دې مهر غاړې به دې هم خلاصي دا په پوه که په مسله باندې چې لور یا خور دومره د مهر ده اوس د تا په خوښه د کور غواړې که روپۍ غواړې هېڅ مشکل نشته ما خپلې لورانې واده کړي دي 3 په هغو کې یو دغه د بدل په عنوان باندې خو هلته مې مهر د هر یو ګوښی ذکر کړی بیا مې سامان د دې په مشوره کړی ده ورسره مې مزید کړی ده مهر من کم کم کېښی چې هغه بل لوری هم وکړي مهر هم دومره کېښی چې وکړي خو ما خپله لور ته زیات شی وکړه نو ویې که خو احسان ځای خدای ورته کړېږي الحمدلله والمنه د دغه دپاره نه چې ځان ښکاره کوم تر تروسو پورې اکثره د خپلو لورانو علاج هم زه کوم حتی د موږ مشرانې خویندې واده شوي دي چې موږ هلته ډېر کنکي وو دوی مشرانې وي تر وروڼه نه خویندې مشرانې وي پلار واده کړي دي خو تر اوسه مې چې وس رسېږي الحمدلله علاج زه په کم خرچه ورکوم خو وسیله رحمي خو نه دغه ته وایي چې وسیله رحمي خو به کېږي که نه چې دا د خلکو غوندې تجارت مال د غوا د پارم غوا خرڅه یې کړه په 10 لکه هلته یې که وهي که یې ټکوي که وږي که تندی بیا یې پوښتنه نشته مشوره ورسره وکړه په واده کې مشوره وکړه پلانکې کور دې رانه غواړي تا خوښه ده که نه وروسته مسله را روانه ده دا ښېګړه وکړه د خپلې خورې لور سره په واده یې خبره کړه بیا په مهر خبره کړه چې دومره د مهر ده دا کور چې غواړي هغه کور د تا په مشوره درته وکړم هېڅ مشکل ذاتي نشته نو په بدل کې هم کور خو ورته کي که نه یې کي کورونه خو ورته کي خو یې والور نشته دی عزت وی چې ولور نشته ولور به نه ده خوړلی خو دغه یې ولور شو د ښځې ښځه غریبه هم خفه وي لور هم خفه وي چې زه په بدل کې ورکړم د ما چې نشته د هر یوې مهر معلوم که په هغه مهر کې دې ته خپل کور وکړه د دې په مشوره باندې مستقله نکاح به وي یو به د بل دپاره شرط نه وي نو شغار مه تر جوړوه شغار ډېره بده لفظ ده لغوي معنا شغار ده سپی چې ونې ته بوټي ته پښه پورته کوي بولې کوي تاسې عادت لیدلی دی د سپي دغه لغوي معنا چې اخلي وایي دا معنا زه د تا د لور پښې هلته پورته کوم چې ته به د ما د لور پښې پورته کوې اصلي وایي راجع دغته کېږي
دا جماع د جماع په عوض کې لکه دغه بزعه د بزعې په عوض کې مهر دغه مکه دا ناروا ده. خو هر یوې دپاره مستقل دوستي ده، مستقل مهر مقرر که. نو موږ مطلب دا و چې که چیرې په نکاحو کې ملایان خو نوکار دی د نکاحو سره که کېنستئ مسله کوي په دغه باندې خلک پوه کوئ چې د هر یوې خپل مستقل مهر د غریبانان د مړي د ژوندۍ سر معلوم به و چې نه که کومه یوه مړه شوه بیا خو بل جانب خو یې دغسې نه ورکوي د مړي د ژوندۍ سر معلوموي چې که مړه شوه بیا یې روپۍ شته که دغسې نشته معلومه که لږ معلومه که چې څومره کور ورته جوړوې 15 لکه دې نه د 1 لک روپۍ کور خو به ورته جوړوې خو هغه 1 لک روپۍ مقرره کړي په هغه کور وکړي غاړې به هم نه وي خلاصې نکاح به د شغار نه وي دا به مستقله نکاح دا به مستقله نکاح پرون مو ویلي و اصل بنیادي زندگی د آخرت ده او ښځه او میړه به په آخرت کې یو ځای سره اوسېږي. نو که ښځه خپل ځان عرض کړي نیک سړي ته دا به په بې حیایي نه حمل کېږي چې دا ښځه بې حیا ده او بې شرمه ده چې زه پلانکی سړی کوم. د آخرت فکر د یوې ښځې سره شته نو یو نیک سړی خپله دا پیشنهاد وکړي چې زه د پلانکي سره نکاح کوم دا وایي په بې حیایي نه حمل کېږي دا په عقل حمل کېږي دا نیکه ښځه ده عاقله ښځه ده چې د آخرت فکر ورسره ده. دا بل باب پلار ورور هم خپله خور ولور عرض کوی شي نیکو خلکو ته. حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها چې کونډه شوه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو وارې صدیق اکبر ته عرض کړه بیا حضرت عثمان ته عرض کړه بیا حضرت پیغمبر علیه السلام وغوښته. شعیب علیه السلام چې د موسی علیه السلام نیکي ورته ښکاره شو دستي خپله لور ورته عرض کړه که نه کړه عرض وایي پلار او ورور چې څوک سرپرسته د جنکۍ هغه هم باید هغه خپلې خور ولور د آینده زندګي د آخرت فکر وکړي. نو په دغه د نه شرمېږي چې نیک سړي ته دی په خپله ویایي موږ خلک خو په دغه هم لیا شرمېږي چې یو سړی مطالبه تر وکړي چې ما سره دوستي وکړه که په اول وارې وکړم دا هم شرم بلل کېږي چې دا خو لکه د خور ولور نه په عذاب و. یو وارې به تجارت کوي جي و راجي به پس یې هغه نه بیا دوستۍ ورسره کوي په یو وارې نه کوي دا هم ورته شرم نه. سړی باید په دغه نه وشرمېږي ځان ته چې ښه جنکۍ غواړي خپل زوی ته چې ښه جنکۍ غواړي خپل ورور ته چې ښه جنکۍ غواړي خو خپلې لور ته دې هم ښه سړی وغواړي ولې هغه اولاد نه ده چې زوی او د ورور په طلب نه شرمېږي زوی ته ښه جنکۍ غواړي خو لور ته هم ښه سړی وغواړه په خپله غوښتنه ولې په دغه نه شرمېږي چې پردي سړي ته لور دې راکړه نو په دغه ولې وشرمېږي چې لور درکوم. دا دوم باب ده دا دواړه وایي اصول دي که جنکۍ خپله نیک سړی وغواړي دا په بې حیایي نه حمل کېږي که پلار او تره یا ورور د خپلې خور ولور دپاره نیک سړی وغواړي دا د وصي و بې غیرتي نه بلل کېږي